پوښتنه کړې ده، وایي مثلا چې 7 نفرو قرباني کې شریک ول، قرباني یې وکړله، اوس به دغه 7 نفره د قرباني تقسیموي، نو په اټکل تقسیمول خو جایز نه دي. دی وایي که اټکل باندې تقسیم کی قرباني نه جایز کیږي، که دغه فعل ناجایزه ده. محترم وروره، قرباني صحیح سوې ده، ځکه قرباني کې خو مقصد هغه اراقت د دم ده. دغه تقسیم په دغه طریقه باندې دا ناروا ده. ولو اقتسموا جزافا لا يجوز. علامه امام اتقاني رحمه الله په غاية البيان کې لیکي، يعني اذا ضحوا البدنة عن شركة فلا يجوز قسمة اللحم جزافا. دا تقسیم نه ده جائز، قرباني جائز سوې ده لاحتمال الرباء لوجود العلة وهي الوزن والجنس، فلا بد من الوزن. نو که څوک 7 نفره په قرباني کې شریک ول، نو هغوی چې دا غوښه تقسیموي، نو په اټکل به یې نه تقسیموي، په وزن به یې تقسیموي. که چا په اټکل تقسیم کړله، دا ناجایزه ده، ناروا ده، ځکه دې کې احتمال د سود راځي، احتمال د سود ده. اما قرباني یې صحیح سوې ده. محترم، الله پاک د روغ جوړ لره کامیاب